آیا د حسنا سادات د مړینې لامل طالبان دي؟ هغه ولې ووژل شو او طالبان د مړینې په اړه څه دلیل لري؟ راځئ دغه راپور واورئ او خپل نظریات هم راسره شریک کړئ. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د خورشید تلویزیون پخوانۍ کارمنده حسنا سادات د جمعې په شپه شاوخوا 1 بجه د کابل ښار په سلیم سیمه کې د طالبانو له ډاره د یوې لوړې ودانۍ له 4م پوړ څخه ځان غورځولی دی. د سرچینې په وینا د حسنا سادات په ګاونډ کې یو هلمندی اوسېده چې د هغه له شکایت وروسته طالبان د حسنا د کور دروازه ماتوي او کله چې کور ته ورننوځي نو هغه د کور له بالکوني ځان غورځوي. سرچینه زیاتوي د حسنا سادات د ګاونډي د کورنۍ 2 تنه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کړي وو چې هغوی طالب جنګیالیو ته د حسنا سادات په کور کې په لوړ غږ له موسیقۍ غږولو شکایت کړی و. حسنا ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړي د طالبانو له ویرې ځانوژنه کړې ده او اوس له مرحومې 2 لوڼې پاتې دي او د کورنۍ غړي تر فشار لاندې ساتل شوي تر څو دغه پیښه رسنیزه نه کړي. خو په ژواک اژانس راپور ورکړی چې د حسنا سادات د مړینې لامل د هغې کورني مسایلو او له خپل میړه سره تر شخړې وروسته یې د کور له بالکوني ځان غورځولی دی. د کابل قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي د حسنا سادات د مړینې لامل د هغوی کورني مسایلو او کله چې د حسنا جسد دلی طب ته وړاندې شو نو معلومه شوه چې هغې شراب څښلي وو او خاوند یې هم د یادې ودانۍ په 1 پوړ کې د نشې په حالت کې موندل شوی او هلته د شرابو یو بوتل هم پروت و. په یاد راپور کې د حسنا سادات خاوند وایي چې میرمن یې رواني ستونزه لرله او له ده سره تر شخړې وروسته یې ځان غورځولی و. همدغه راز د مرحومې مور او پلار هم د هغې د رواني تکلیف یادونه کوي. بلخوا په دغه راپور کې د ودانۍ چوکیدار د مرحومې د مړینې په اړه وایي چې جسد یې د شپې په 3 بجو د اوبو په لښتي کې موندلی و او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی و.